بسم الله الرحمن الرحیم. د تعلیم الاسلام رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ویس احمد ابراهیم یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې راسره مل اوسئ. With the 56th ayah of Surah Al-Ahzab, Surah number 33, another honor granted to our Messenger sallallahu alaihi wasallam, which is unlike any other honor granted to any other human being. Allah Azza wa Jalla says, "Inna Allah," no doubt about it. In fact, Allah, as if the word "inna" is used, they say in Arabic, "li'izalat ash-shak," to remove doubt. So in other words, what you're about to hear is so incredible, it's going to be hard to even believe how amazing this thing is. No doubt it is Allah, in fact, wa malaikatahu, and His angels. Now, how many angels are there? Subhanallah. For every human being there are at least how many angels? There's at least 2 on our shoulders, right? یو بل عزت او اکرام چې الله عز وجل و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی، ذکر یې په سورة الاحزاب 55 آیات کې راغلی دی. داسې عزت او لوړوالی چې الله پاک بل هیڅ چاته نه دی ورکړی، چې په باب یې الله عز وجل فرمایي ان الله، بېشکه چې الله پاک، و ملائکته او ملائکې، یعنی د دې آیات شریف په سر کښې لا الله رب العزت ټینګار کوي چې ان په تحقیق سره بېشکه چې الله سبحانه وتعالی او ملائکه. اوس نو څومره ملائکې دي؟ سبحان الله. یوازې د انسان سره 2 ملائکې دي، کرام کاتبین. نور نو به حسابه هم دغومره زیاتې ملائکې سته. نو دا ټولې ملائکې یصلون علی النبی، درود او سلام وایي پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم. هر څه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړي دي هغه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول افعال کردار ته سنت ویل کیږي. که مسواک وهل دي، لمونځ کول دي، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روش، چال چلند، اخلاق، کړه وړه، دې ټولو ته سنت ویل کیږي. یعنی هر هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړي دي هغه ته موږ او تاسې سنت وایو. اوس نو ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی الله پاک او ملائکه درود او سلام وایي په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم. نو دا درود ویل د ټولو ملائکو سنت دی او د الله پاک سنت دی صلی الله علیه و آله وسلم. یا هم لکه څنګه چې په بخاری شریف کې راغلی دی، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ویل، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. نو الله پاک په خپل په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود وایي. نو بنا ان دې ته د الله عز وجل سنت هم ویل کیږي. او وروسته بیا الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی. ایمان پر چا؟ پر الله جل جلاله، پر ملائکو، پر ټولو انبیاء علیه الصلاة والسلام. نو فرمایي ای مؤمنانو صلوا علیه، درود او سلام باندې ووایاست. دا یې پر ټولو مؤمنانو فرض کړی دی چې درود او سلام دې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې ووایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. Any opportunity you get, send salawat upon his Rasul sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. هر وخت چې در په یاد سول درود او سلام پر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې ووایاست. که بیکاره ناست یاست، که په یو مازی کار باندې اخته یاست چې هر وخت مو دماغ ور واوړي، چې هر وخت مو فکر واوړي، کوشش وکړئ چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ووایاست. د یو عالم واعظ او نصیحت مې اورېدی چې خپل په وینا کې داسې واقعه بیان کړل. و یو وخت یو ځای مې بیان کوي، د بیان وروسته یو نفر راغلی او راته ویل چې ای شیخ، زما مور ډیره مریضه ده او غواړي ستا سره یو وار وویني. شیخ ورته وویل چې دلته زما په شاګردانو کښې ډېر ډاکټران سته، زه به یو کس ته ووایم هغه به در سره واستوم. نو ده ورته وویل چې یا مور مې غواړي چې ستا سره شخصا وویني. شیخ ورته وویل چې سمه ده. کله چې ورسره ولاړې، ځای ډېر لیرې و په یو کلي کې. نو کله چې کلي ته ورغلم، د هغې ښځې و کور ته ورغلم چې ومې کتل هغه بوډۍ سپین سرې ښځه پر ځای باندې پرته ده او سر یې راپورته کوي. او زما څه یې پوښتنه وکړه چې ای شیخه، دا یوه هفته کېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې نه دی لیدلی. وایي زه هم دې خبرې حیران کړلم چې دا یوه هفته کېږي تا په خوب کښې نه دی لیدلی. نو دا معنا لري چې د نن څخه د مخه تا هر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب لیدی. دی ویل و په دا تیر 100 کاله کې په یو هفته کې به حد اقل یو شپه و 2 شپې ما ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کښې راتلی. او اوس دا یوه مکمل هفته کېږي ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کښې نه دی لیدلی. او دې چې به وایي کله خبرې کولې
چې خبره به ختمه کړله د خبرې په اخر کې به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود خامخا وایه او دا زوی یې کیسه کوي چې زما مور چې هر کار کوي د کار په اخر کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود حتما وایي د هر دعا په سر او د هر دعا په اخر کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود او سلام وایي نو ځکه د دې مینه او محبت دومره ورسره زیات شوی و چې په هفته کې یوه شپه خامخا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خوب لیدی سبحان الله بېشکه چې د درود شریف ویل ډیر غټ فضیلت دی موږ او تاسې د الله پاک سره په لمانځه کښې خبرې کوو ورته متوجي لیکن همدغه لمونځ چې کله ختموو په درود شریف سره ختموو او وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بیا تر اخره پورې بېشکه چې په نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود او سلام استول یو د ډیرو عمده او شایسته اعمالو څخه دی او ستا د خولې څخه په وار وار د درود شریف ویل او ذکر د دې گواهی او شاهدی ورکوي چې ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره څومره مینه او محبت موجود دی الله عز وجل موږ او تاسو ته همیشه توفیق راکړي چې زموږ او ستاسو په ګران نبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې همیشه درود شریف ووایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله عز وجل موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت په نصیب کړي آمین